هغه ناروغۍ چې د موبایل له څپې پیدا کیږي. ځیرک موبایلونه د اسانتیاو ترڅنګ خورا زیانونه هم لري چې د انسان وجود زیانمنوي. د هغوی له جملې څخه مو ځینې درته یادې کړي دي. جسمي او اروايي ستونزې. د ځیرک موبایلونو شعاع د انسان پر سترګو، پوستکي او دماغ باندې مستقیم اغیز ښندي چې د وخت په تیریدو سره جدي او ګواښونکې ناروغۍ پیدا کوي. د عصبي برخو روغتیا پالان وایي چې د موبایلونو امواج او رڼاوې مغزه او سترګې ګواښي. دوی د سترګو له سوروالي او درد ځورېږي. د همدې امله خپل ورځني کارونه سم نشي سمبالولی. فکري تمرکز کموي. د ځوانانو د نوښت مخه نیسي چې مطالعه وکړي او مناسب فکري فعالیتونه وکړي. ځوانان د ډیرو اسانو موضوعګانو لپاره د فکر پر ځای سملاسي انټرنیټ ته ورځي او فکر نه کاروي. جنسي حجرې زیانمنوي. هغه کسان چې وای فای ډیره اخلي یا اوږدمهاله یې کاروي د هغوی جنسي ځواک زیان مومي. ځینې نارینه چې موبایلونه تل په جیب کیږدي له ځان نه یې نه لرې کوي، د هغوی د نارینتوب هورمونونه کمزوري او د جدي ستونزو لامل کیږي. د جنین یعنی ماشوم پر روغتیا ناوړه اغیز لري. د جنین د کمزورۍ ترڅنګ نورې ستونزې هم ورپېښوي. امیندواره میندې دې د ځیرک موبایلونو کارول کم کړي. سټرس او ژور خفګان. د ډېرې کارونې له امله پرې کس روږدی کیږي. سټرس او ژور خفګان پیدا کوي. په ناوړه حالتونو کې تر نورو ډېر د سټرس ښکار کیږي. د ناروغیو لیږد. د پوستکي د ناروغیو د لیږد وسیله هم ګرځي. موږ موبایلونه ډیری وخت په داسې ځای کې ږدو چې هلته میکروبونه پراته وي. بیا یې رااخلو او پر مخ یې ږدو او خبرې کوو. کروم، کوبالت او نکل سره ځینې پوستکي له پخوا حساسیت لري، نو کیدای شي د دانو د راختلو او نورو جلدي ستونزو لامل شي. سپارښتنې: هڅه دې وشي چې ځیرک موبایلونو نه کمه ګټه واخیستل شي. د خوب پر وخت موبایل سر ته مه ږدئ. له پښو سره یې واچوئ یا یې له کوټې د باندې چیرته کیږدئ. د زړه او نورو ګواښونکو ناروغیو لرونکي کسان دې موبایلونه د زړه پر سر یا څنګتنیو جیبونو کې نه ږدي. کله مو چې خبرې کولې له مخه یې لرې نیسئ چې ورته کتل مو د موبایل او سترګو ترمنځ واټن پرېږدئ.